کې زمونږ د مذهب موافق په جهري مانځه کې چې امام قرات کوي مقتدي له قرات کول مکروه تحریمي دي ګناه ده حرام ته نږدې او د ځان د بېوس وابر خپل کې نه دی نشته که نه د بس ځان یې وابي سره یې جوړ کړی بس په ایمان پسې بلګې مذهب دې پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی سورة فاتحې نه بغیر لمونځ نه کېږي په لمانځه کې سورة فاتحه لوستل دا فرض دي که سورة فاتحې نه دې بغیر لمونځ وکړو لمونځ دې نه کېږي دلیل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د عبادة بن الصامت رضي الله عنه څخه روایت دی هغه ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د هغه چا لمونځ نه صحیح کېږي د هغه چا لمونځ نه کېږي چې څوک په لمانځه کې سورة فاتحه ونه لولي ته څنګه وې چې په لمانځه کې قرات کول دا ګناه ده ستا د قرات نه مراد سورة فاتحه ده سورة فاتحه په لمانځه کې دا فرض دي که دې نه د بغیر لمونځ وکړو لمونځ دې نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وستا خبره ومنو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنو ستا خبره به د دیوال نه راولو یو سیر ته به کېږو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به موږ ښکل کړو هغه به ځان ته رانږدې کړو په هغې باندې به عمل وکړو هغه به موږ خلکو ته ورسوو